برسوات ادبي کاروان د سوري لاندې کاروان په سردرو کې په نوم باندې د سلاتن پشمو په مقام د یو چکر او مشاعرې تابع شوی و. چې مشر میلمه پکې شاهد خان شاهدو، په منتظمینو کې د کاروان سرپرستی اعلی نجیب الله حسرت، صدر محمد شیرجان او جنرال سیکرټري خورشید قاسمی و. د سیل او چکر نه وروسته د سلاتن پشمو د غرونو په لمن کې د مشاعرې یو خوندور بنډار راجوړ کړی شو چې پکې د کاروان شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سیو پخپل خراب سیو واقدار خراب دی او اور په مقدار ولګا زمون او چا باندې بورانه شي، چا باندې ودانه شي او چا ته په سلګو نه کپړه دی په خپل پیر واچو مشره دا تلک اندوانو په قبضه ده دغه بم دی په کشمیر واچو مشره. دا د سوات وزیرستان ځینې شاعرانو پکې خپل کلامونه په خوږ اواز زمزمه کړو چې د دش او کوستان ماحول نور هم دلفریب کړو. شهیدان می جړوینا وطن زمان ہے زمن د چم جن گئی حزغ بپوز کگدی ہے دملک لرتا گورا گرزے پشوند سلے. چا چې خپل کلامونه وړاندې کړل د هغې نامې دا دي: شفیع الجان، عارف روخان، حضرت علي حضرت، گلنواز نواز، بهادر خان بهادر، عدنان منتظر، لائق خاکسار، الطاف حسین ارمان، خورشید قاسمی، محمد شیرجان او نجیب الله حسرت. د نظامت چارې الیاس منان او عمر واحد سواتی ترسره کړې.